دنیا سفر او زار زندگی دا درستنی ناقرار زندگی دا د دنیا سفر. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع جنت وپیژنئ. درنو اوریدونکو، احکم الحاکمین او رب العالمین ذات خپل بندگان د ترغیب او ترهیب ترمنځ روزلی دي او خپل وروستی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هم د بشیر او نذیر په توګه استولی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیر دی، زیری ورکوونکی دی د هماغه جنت په نسبت چې الله په هکله فرمایي عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. او محمد رسول الله نذیر دی، ویرونکی دی د هماغه اور او د جهنم په نسبت چې الله په هکله فرمایي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. په دې پوه شئ چې جنت د رب العالمین ذات د اطاعت په لړ کې بشریت ته ډیر مینوال دی، مګر د مینوالي مهر یې د بشریت په نسبت ډیر زخیم او ډیر غټ دی. الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. او دا د دې خبرې دلیل دی چې جنت د رب العالمین ذات په نزد ستر شان لري او دا د مؤمنانو لپاره د الله رب العزت د رحمت او د مهرباني ځای دی او د بشریت د کرامت نیالګي پکې الله رب العزت په خپل لاس نیال کړي دي. همدا لامل دی چې په جنت باندې ایمان فرض او د جنت نه انکار کول کفر دی. پر همدغه بنسټ د اسلام سپیڅلي او انسان جوړونکي دین ورته زښت زیات اهمیت ورکړی او جنت یې د بشریت د صالحه اعمالو تر ټولو غوره نتیجه بللې. او یو زیات شمیر قرآني نصوص او نبوي احادیث په دغه برخه کې جوت صراحت لري. علماو په دغه برخه کې مبواب او مفصل کتابونه لیکلي چې هر یو یې په خپل خپل ځای کې د قدر او ارزښت وړ دی. دا دی زه هم د ستر واک او ټولواک څښتن په مرسته د خپل وس سره هم د اسلامي امت لپاره دغه خپرونې وړاندې کوم. الله پاک دې زموږ دغه زیار ویستنه د خپلې رضا وسیله وګرځوي او زموږ له ګناهونو څخه د الله راتیر شي او دی د ستر واک او لوی مهرباني څښتن دی. او درنو اوریدونکو، د کائناتو خالق خپل مخلوق د همدې لپاره پیدا کړی تر څو د هغه پر الوهیت او وحدانیت اعتراف وکړي او اوامرو او احکامو ته یې د منښتې سر ښکته کړي. که دغې خاورینې او بشري نړۍ ته د فنا او زوال نوم ورکړو نو کوم لرې تعبیر به نه وي. حقیقت دا دی چې د دغې نړۍ په اړه د انسان ژوند شیبه پر شیبه له تهدید او ګواښ سره مخ دی او بالاخره به د فنا په درشل پل ږدي. د یو مسلمان موقف باید په ځانګړې توګه د خپل مرګ او په عمومي توګه د قیامت د نښو او نښانو په اړه دا وي چې دی همدا نن بلکې همدا اوس حساب او کتاب ته چمتو ولاړ دی او بالاخره د کائناتو د خالق پریکړې ته چې فریق فی الجنه و فریق فی السعیر انتظار باسي چې پایله به څه وي. نو که موږ د جنت په صفتونو باندې تفصیلي وغږیږو هغه به کلونه ترمنځ ونیسي، خو په لنډه توګه به زه انشاءالله په څو خپرونو کې جنت تاسو ته معرفي کړم.
د جنت د دروازو او عظمت په اړه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة زمر کې 83 او 84 آیت کې فرمایي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله فرمایي کومو کسانو چې د خپل رب له نافرماني څخه ډډه کوله هغوی به د جنت خواته ډلې ډلې بوتللی شي تر دې پورې چې کله هلته ورسیږي او د جنت دروازې به لا دمخه د هغوی په وړاندې پرانستل شوي وي نو د جنت منتظمین به ورته ووایي چې سلام پر تاسې ډیر ښه راغلاست جنت ته د تل لپاره ننوځئ او هغوی به وایي هماغه خدای ستاینې وړ دی چې له موږ سره یې خپله وعده ریښتینې کړه او موږ د جنت وارثان وګرځولو اوس نو په جنت کې چې چیرته وغواړو ځای جوړولی شو نو د عمل کوونکو لپاره خورا ډیر ښه اجر دی راځئ درنو اوریدونکو چې په دنیا کې د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیدو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او لارښوونو مطابق د خپل ژوند تیر کړو تر څو چې موږ الله جنت طرف ته لیږي د جنت دروازې لا دمخه موږ ته خلاصې وي او د جنت منتظمین به په موږ آوازونه کوي او راته به وایي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله رب العزت دې موږ د جنت وارثان وګرځوي او که خدای مو کړه ژوند مو د الله رب العزت د اوامرو نه خلاف تیر که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د لارښوونو نه خلاف تیر که نو بیا به الله رب العزت موږ جهنم طرف ته روانوي الله دې موږ د جهنم نه وساتي الله دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي دغه راز درنو اوریدونکو د جنت د دروازو په هکله باندې الله رب العزت په سورة الصاد کې 50 آیت کې فرمایي جنات عدن مفتحة لهم الابواب دوی لپاره به تر تلتله جنتونه وي چې دروازې به د هغوی په وړاندې پرانستل شوي وي همدارنګې الله رب العزت په سورة رعد کې 23 او 24 آیت کې فرمایي یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله فرمایي چې په رښتې به له هرې دروازې نه د دوی د هر کلي لپاره راننوځي او ورته به وایي چې سلام پر تاسې څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست د هغې په برکت تاسې نن د دې وړ وګرځېدئ نو د آخرت کور خورا ښایسته کور دی درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو راځئ د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو مطابق ژوند تیر کړئ د دنیا په محدود ژوند باندې مه دوکه کیږئ فساد پریږدئ په هرې ګناه کې چې د دې نه مخکې اخته وئ همدا اوس توبه وباسئ د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ امید دی چې الله رب العزت زموږ او ستاسو ګناهونه وبخي او الله رب العزت موږ او تاسو جنت طرف ته روان کړي چې زموږ د ورتګ نه مخکې به هلته د جنت دروازې موږ ته پرانستلې وي او که خدای مه کړه ژوند مو په دنیا کې په فساد منکرات او په فجایع کې تیر که د دنیا په محدود ژوند او د دنیا په کمو مادیاتو باندې دوکه شو نو ابدي ژوند به زموږ تباه وي الله رب العزت دې موږ د جهنم نه وساتي الله دې جنت زموږ او ستاسو په نصیب کړي همدارنګه درنو اوریدونکو نامتو مفسر علامه ابن کثیر په البدایه و نهایه کې په خپل سند سره روایت نقل کړی هغه فرمایي کله چې مسلمانان د جنت دروازې ته ورسیږي نو د جنت دروازه به په داسې حال کې عمومي چې د جنت دروازه به تړل شوي وي نو دوی به الله پاک ته د شفاعت او سپارښتنې په لټه کې شي تر دې د بشریت پلار
حضرت آدم علیه السلام، بیا حضرت نوح علیه السلام، بیا حضرت ابراهیم علیه السلام، بیا حضرت موسی علیه السلام، بیا حضرت عیسی علیه السلام ته به ورشي نو هغوی به خپل ځانونه د دې وړ ونه بولي او له سپارښتنې څخه به ډډه وکړي چې موږ د جنت دروازه نشو خلاصولی. بالاخره د اسلام د ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې به دوی حاضر شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به راولاړ شي او د جنت دروازه به ټک ټک کړي. د جنت منتظم به ورته ووایي څوک یاست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ووایي د الله وروستی پیغمبر محمد رسول الله یم. د جنت منتظم به ورته ووایي همستا په ارتباط راته امر شوی و چې د جنت دروازه به تر تا د مخه بل چاته نه پرانیزم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به جنت ته وردننه شي او د رب العالمین ذات په وړاندې به جنت ته د مؤمنانو د داخلېدلو سپارښتنه وکړي. سپارښت به ومنل شي. نو په ټولو پیغمبرانو کې به محمد رسول الله لومړی پیغمبر او په ټولو امتونو کې به د محمد رسول الله امت لومړنی امت وي چې جنت ته به وردننه شي. الله رب العزت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت زموږ او ستاسو په برخه کې او زموږ او ستاسو په نصیب کې دې وګرځوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، امام مسلم او امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څوک په ښه توګه اودس وکړي او ووایي چې زه د دې خبرې ګواهي ورکوم چې الله یو دی، ساری او شریک نه لري او محمد رسول الله د الله بنده او استازی دی، نو د جنت 8 واړه دروازې به د ده په وړاندې پرانیستل شي. په کوم یوه یې چې غواړي نو جنت ته دې ننوځي. آیا تاسو چې کله اودس کړی د اودس نه وروسته تاسو اسمان طرف ته کتلی او دا کلمه مو لوستې چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا هغه کلمه ده چې د دې په لوستلو سره چې په اخلاص ولولئ الله رب العزت د جنت 8 واړه دروازې درته خلاصوي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه په روایت سره بل حدیث نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان للجنة بابا يدعى الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه غيرهم. سهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په باوري توګه په جنت کې د ریان په نوم یوه دروازه ده چې د قیامت په ورځ به فقط روژتیان پرې وردننه کیدلی شي. نو کله چې روژتیان پرې وردننه شي نو د نورو په وړاندې به بیا وتړلی شي. همدارنګه طبراني په خپل سند سره د حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه څخه بل روایت نقل کړی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان فی الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. محمد رسول الله فرمایي چې جنت 8 دروازې لري چې یوه دروازه یې د ریان په نوم پیژندل کیږي او یوازې روژتیان به پرې وردننه کیږي. نو درنو اوریدونکو، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا ده چې د دیونه د جنت د دروازو صفت معلومیږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته
د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو الله رب العزت موږ او تاسو د جنت وړ وګرځوي او د هرې دروازې نه چې موږ او تاسې غوښتي وي الله رب العزت موږ او تاسو جنت ته داخل کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د دنیا څخه روزار زندګي ده ډېره ستړې ناقراره زندګي ده د دنیا څخه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه درنو اوریدونکو امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل سند سره د حضرت عتبه بن عبدالسلمی رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث نقل کړی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما من مسلم يتوفى له 3 من الولد لم يبلغ الحنس إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. عتبه بن عبدالسلمی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هیڅ کوم مسلمان به داسې نه وي چې بلوغ ته تر رسېدو د مخه 3 اولادونه عمري مګر دا چې د جنت په 8 دروازو به یې هرکلی وکړي په کم یوه چې وغواړي نو جنت ته به وردننه شي. الله دې موږ ته صبر راکړي. د کمې مور او د کمې پلار چې 3 اولادونه مخکې د دې چې هغه ځواني او بلوغ ته ورسیږي وفات شي نو د دې دا اولادونه به د جنت په دروازو کې ورته ولاړ وي، د الله په حضور کې به ورته شفاعت کوي، د خپل مور و پلار به جنت ته ننباسي د هرې دروازې نه چې مور او پلار غوښتي وي. همدارنګه درنو اوریدونکو امام بخاری او امام مسلم په اتفاق سره د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی. د شفاعت په حدیث کې به الله پاک محمد رسول الله ته وفرمایي چې ای محمده د خپل امت څخه هماغه کسان چې حساب او کتاب پرې نشته ښي لور دروازې څخه جنت ته دننه کړه او دوی به له نورو خلکو سره په نورو دروازو کې هم جنت ته په تللو کې برخوال اوسي. او قسم په هغه ذات باندې چې د محمد نفس د هغه په واک کې دی چې د جنت د دروازو د 2 برخو یا د 2 چوکاټونو ترمنځ واټن دومره دی لکه د مکې او حجر او یا د مکې او بصرا ترمنځ چې څومره واټن دی. حجر په بحرین کې د یو ښار نوم دی او بصرا په شام کې د یو ښار نوم دی. د دې 2 چوکاټونو ترمنځ به دومره واټن وي. عن أبي هريرة في حديث الشفاعة قال فيه فيقول يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الآخر والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى ما بين عضاد الباب كما بين مكة وهجر أو هجر ومكة وبصرة. تاسو ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه د جنت د دروازو عظمت معلومیږي چې د 2 چوکاټونو ترمنځ به دومره فاصله وي لکه څومره فاصله چې د مکې مکرمې او د حجر ترمنځ ده یا څومره فاصله چې د مکې مکرمې او د بصرا ترمنځ ده. او په نورو حدیثو کې تاسو واوریدل چې کومه دروازه جنت ته تللې ده د هغو 2 چوکاټونو ترمنځ به دومره فاصله وي لکه یو کس چې 80 کاله مزل کوي. همدارنګه درنو اوریدونکو امام مسلم د عتبه بن غزوان د یوې خطبې متن په دې ډول نقل کړی دی. ان عتبة بن غزوان خطبهم فقال بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حزاء ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملؤنه أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما بين
مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه یوم کزیز الزحام. هغه فرمایي د الله تر حمد او ثنا وروسته دا چې دغه نړۍ فنا او زوال ته بیخي نږدې ده او په چټکي سره به له منځه ولاړه شي او داسې وګڼئ لکه چې د کوم لوښي په تل کې ډېرې لږې اوبه پاتې شي چې څښتن به یې وڅکي او تاسې له دغې نړۍ څخه یوې ابدي نړۍ ته ورتلونکي یاست. کوم نیکي چې په واک کې لرئ تر ځان د مخه یې ولیږئ. بیا یې وویل موږ ته د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله فرمایلی دي د جنت د دروازو د 2 چوکاټونو ترمنځ به د 40 کالو د عمر په اندازه واټن وي او یوه ورځ به داسې راشي چې دا به د خلکو د هجوم له کبله بیخي ډکې وي. تاسو ګورئ درنو اوریدونکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه د جنت د دروازو عظمت معلومیږي چې په یو روایت کې 40 کاله او په بل روایت کې 80 کاله راغلی دي. دا به څومره دروازه وي؟ همدارنګه په صحیح البخاري کې راغلی چې وهب بن منبه ته وویل شو چې آیا لا اله الا الله د جنت کلي نه ده؟ هغه ویل هو ولې نه ده مګر هیڅ کلي بې غاښونو نه وي. ګڼې بند قلفونه به هیڅ هم خلاص نه کړی شي. کومه کلي چې غاښ ونه لري هغه بند قلف نشي خلاصولی. معنا دا چې له توحید سره صالحه اعمالو سرته رسولو او د محرماتو پرېښودلو ته اړتیا لیدل کیږي. صحیح دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د جنت کلي ده خو د دې ترڅنګ باید نیک اعمال هم ولري او د محرماتو نه ځان هم وساتي. امام بخاري وایي وقیل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. لابد أن يكون مع توحيد أعمال صالحة من فعل الطاعات وترك المحرمات. نو لا اله الا الله د جنت کلي ده خو د دې ترمنځ مسلمان باید نیک اعمال هم پرېنږدي او د محرماتو نه د ځان هم وساتي تر څو چې د هغې کلي لپاره دا غاښونه جوړ شي. کنې کومه کلي چې غاښونه ونه لري په هغه باندې کله هم بند قلف نشي خلاصېدلی. نو درنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې په دې کې تاسو ته د جنت د دروازو صفت او عظمت بیان شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د دنیا سفر او زر زندگی